ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ یای. دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي. دا وګورئ دغه جمپر چې دی دا د ګران افغانستان د بیرغ دی او دا بیا نیوزیلینډ دی. زه در باندې څه ګورم دا تاسو ټولو ته یو سرپرایز دی. پیها بیچ ته روان وو نو په لاره کې ما څه ولیدل تاسو ته معلومات دي؟ ستاسو ورسره ډېره مینه ده، زما ورسره ډېره مینه ده. دنیا په هر یو کنج کې ما ځلولی احسان په افغانانو باندې نه کوم. درې رنګه بیرغ څومره ښایسته ښکاري. ورېږه صبر شئ. دا بیرغ د هر یو افغان په زړه کې ځای لري او دا به همیشه زموږ په زړه کې. په دې لاره باندې زه را روان وم نصرت رور سره. نصرت رور مې کلک ملګری دی، کیمرامین هم دی، ټیک ټاک کې تاسو خپله ګورئ، فیسبوک کې هم را سره. نو دا پیها لاره ده. په دې لاره کې یو افغان ورور هغه خپله مینه پایدلې ده، ځکه په دې لاره باندې په زرهاو ګاډي د ورځې تېرېږي. نو د هر چا سترګې په دغه بیرغ باندې لګېږي او دغه افغان ورور دې ما ته ځان معرفي کړي. تا ته زه څه ډالۍ کوم. زما نمبر په انسټاګرام کې شته، ما سره رابطه وکړه. تا دپاره زه سپیشل څه ډالۍ کوم. هغه کالي شوه که ساعت شو که هر څه شو، زه تا سپیشل څه ډالۍ کوم. ستا د مینې نجار شم. الله تعالی دې همیشه کامیاب لره. ګورئ افغانانو دا بیرغ چې دی دا د ګران افغانستان بیرغ دی او هر یو افغان دغه بیرغ سره مینه لري. نو موږ باید افغانان همیشه سره په یو اتفاق په یو اتحاد اوسو، یو بل ته مینه ورکو، د یو بل په پرمختګ باندې خوشحاله شو. کنې سوشل میډیا کې زیاتره کسان وایي چې رحیم صدیقي یعنې تا په دې بیرغ باندې ځان مشهور کړې. تاسو هم تکړه شئ ځان ورباندې مشهور کړئ. نو نن سبا به تاسو د افغان ورور پسې راپاڅېږئ چې تا په دې بیرغ باندې دا کور مشهور کړې، دا ځای مشهور کړې. زه خپل الحمدلله محنت کوم، حلال رزق ګټم. بیا زما فیملي ټولو ته معلومات دی. یعنې مخکې ورځو کې ټیک ټاک کې ما یو ګیم کړی، بیا کسانو وایي چې رحیم صدیقي په لکو ډالر وګټل. و زما ساده افغانانو په لکو ډالر په ټیک ټاک کې نه ګټل کېږي. یو ګیم مې کړی تقریبا 3000 ډالر وه، نو هغه هم 2000 څو وه، خو بیا بل سره زما یو ګیم راغی تقریبا 3000 وه، هغه مې ټول راواغېستل، غریبانانو ته مې ورکړل. او الحمدلله زه خپله کاروبار لرم، بزنس لرم، بزنس پر مخ باندې وړم. زه ګورې پر شا چاته اډورټایزمنټ نه کوم. ما ته ډېرې افرې راځي چې د دې کمپنۍ نوم ولیکه، د دې عکس ولیکه په زرهاو ډالر. هغه زه نه اخلم، ځکه صرف د افغانستان درې رنګه بیرغ د مخامخ مزه کوي، یا د لوبغاړو عکس یا د یو مینې پیغام هغه مزه کوي. او چې اډورټایزمنټ دی هغې کې هم بده خبره نه ده. اډورټایزمنټ بالکل زه کوم، پیسې تر نه اخلم، فور فري باندې نه کوم، دا خبره هم ده. خو صرف خپلو افغانانو ته یې په مفته کوم، بهرنیو ته یې په پیسو باندې کوم. لکه انګریزان شول، انډیان شول، پاکستانیان شول. او داسې اډورټایزمنټ ورته نه کوم چې زه په شا د هغو بیرغ ولیکم یا د هغو لوګو واچوم. په خوله باندې هر یو کس اعلانات دی. نو همیشه خپلو افغانانو سره مینه ولرئ، په خپلو افغانانو خوشحاله شئ. الله تعالی مو کامیاب لره. تاسو دغه منظره وګورئ، دومره ښایسته منظره ده. نصرت ته خو جوړې که نه؟ بیخي شکر ما نه خو خوشحاله یې که نه؟ ډېر زیات. دا بیرغ چې مې ولیدل ډېر خوشحاله شو. ډېر خوند کوي یار. دا به کوم افغان ورور ته زړه ولوي؟ ما خو ورته وویل چې زه درته څه ډالۍ کوم، ما ته باید ځان وښیي. ډېر ښایسته معلومي. او دا زما جمپر څنګه دی؟ بیخي ده خو. او بل ته پوهېږې موټر مو غلط ځای کې درولی ده. خیر دی، پروا نه کوي. ډېر ښایسته معلومېږي پیره. پروا نه کوي. ډېر ښایسته معلومېږي. یو څو عکسونه به مو ورسره وباسو. بلکل بلکل. قانون نشته. زمونږ چې کوم د افغانستان نه زمونږ د زما ورونه دي، ما د افغانستان نه ماشاءالله دا د افغانستان نه دي. دا وګوره دا هم خپل بیرغ سره مینه لري، خپل هیواد سره مینه لري. الله تعالی دې زمونږ ټول افغانان همداسې سره په یو اتفاق په یو اتحاد، پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، پشین، ترکمن، ټول دې الله تعالی په یو اتفاق. دا وګوره څومره ښایسته کالي اغوستي. راځي نږدې شه برادر. خو بس
الحمدلله شما خوبین؟ الحمدلله خوب هستم. نام شما چیه؟ نام عبدالغیاث حسنیار. ماشاءالله ما داری میفهمم کم میفهمم کوشش میکنیم و دادی ما که برامین خنده میکنیم خب بس ما کوشش میکنیم. از کجاست در افغانستان؟ افغانستان از میدان وردک. میدان وردک. مینه داری بیرق سر مینه داری؟ آی بیرق دیدیم ما به خاطر بیرق استاد کردیم. دا گوره دا خودت از زمون کجایی؟ ما در ننگرهار هستم. خدا ننگرهار هستم. برادریم همه مادر. برادر است ټول ورونه است ماشاءالله. دا د ګران افغانستان است او موږ هم د ګران افغانستان یو بل سره باید موږ همیشه مینه ولرو، په یو اتفاق شو، په یو اتحاد شو، یو موټی شو. نو دا هم نیوزیلند د ما درینه د ما مور قربان شي خو یاده به کوم ان شاء الله. شکر.